بابا وګرځه بابا وګرځه څه دي پاتې هیڅ خبر نشته دی تر پاتې نه ورځي پاتې خبر خو چې افغانستان یو ملي لوبډله لري ول نه خبره خبرې دومره خو دې اورېدلي چې راشد خان یو لوبغاړی دی ولله بالکل بالکل د افغانستان د یو هغه ده ستوری دی عجبه خلک دي دومره خو پوهېږي چې هلته کیمره لګېدلې ده تاسو ګپ لګوه زه هم راغلم موږ به ماما سره ګپ لګوو ماما سره ګپ لګې وای دا ملۍ دي پکې ګډ ده ملۍ خوري نو بال ده که ولې وبال ده بال ده ویې خوري ښه ده موړ به سي دعا به درته وکړي څوک دعا کوي هغه غوا خو ملۍ خوري څنګه دعا کوي موږ ته خیر ده که سترګې دې وې وتلې نوې که توی 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 او چې په مالت دې لویه دونه دې لیده ولې نیل ده شوقي وخت ور یاد شو درنو لیدونکو ستړي مه شئ وخت مو په خیر ډېر ډېر سلامونه مې در واخلئ تمه ده چې تاسې ټول درانه به راته رک روغ اوسېږئ زه مهراب ګل مخلص یم د خپل ګران کمرمین عزیز ارمان سره یو ځای له کابله سروبي ولسوالۍ ته راغلی یم سروبي ولسوالۍ یو هغه ولسوالۍ ده چې سرسبزه او ډېر پښتانه پکې میشت دي ډېره ښایسته ښکلې سیمه ده او نن غواړو چې د دغه سیمې په ښکلاو همدارنګه د ځوانانو په روزمره چارو او د دې د ولسونو په دود و دستور ته دا ښایسته او په زړه پورې خپرونه ثبت کړو زموږ هیله له تاسې دا ده چې دا خپرونه تر پایه وګورئ او خوند ترېنه واخلئ مخکې له دې چې دغه ښایسته خپرونه پیل شي راځئ دغه یو څو نندارې راسره د دغې سیمې وکړئ درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ په خیر راغلی سروبي ولسوالۍ ده او په سروبي ولسوالۍ کې دا د سروبي بند دی او دغه آباده ځمکه ده او همدغه دغه ځوان ناست و همدا د سره غږېږو سلام ستړي مه شئ په خیر راغلی خیر سلام علیکم ډېره مننه نوم مبارک دی نوم مې جمعه خان ده جمعه خان دی د دې ځای اوسېدونکی د دې کور دې چېرته دی کور مې دلته پاس خوا ده څومره لرې دی تقریبا اندازه کېده نه وګوره یعنې که اوس د چیو په انتظار شو لس دقیقو کې را رسېږي ولې نه داسې خبره کوې یاره نه لس دقیقو کې را رسېږي یاره ولې داسې خبره رحمت الله څه شو رحمت الله لکه چیو نه خلاص شولې چې دې ویل زه ته راوړم چای خو مشکل نشته ده ډوډۍ وایي ډوډۍ هم نه ده ډوډۍ مشکل نشته ده چای خو پښتانه به ډوډۍ ډارې ته نشته ده ډوډۍ مشکل نشته چای مشکل نشته ده چای او ډوډۍ چې څومره خورې یو کال هلته پرېوځه خدای ذمهوار دی زه ذمهوار یم دی وایي داسې ده خبره ده او مېلمانه خو باید بالکل موږ ورته خوشحالېږو ولې خوشحاله اوسې الله دې ژوندی لره خداره ته وایې چې د دې ځوانان په څه کارونو بوخت دي دې چې ځوانان چې دي بس څوک چې هغه هلکان یا مکتب وایي هغه څوک چې مکتب نه وایي هغه کاروبار کوي دیاړي کوي دیاړي کوي او دلته ورزش هلکان کوي کرکټ والیبال ورزش خو کوي ولې نه کوي هغه دا کرکټ ته خپله شی کوي زه خپله دیاړي کوم دیاړي کوي او چې اوزګار وخت دې پیدا کړو بیا کومه لوبه کوې همداسې ګرځو چې کوو هېڅ هم نه کوې او د افغانستان ملي لوبډلې د کرکټ ملي لوبډلې کومه لوبه دې کتلې ده اوسه پورې یاره دغې شیانو سره داسې خاص علاقه نه لرو ځکه دې نه خبر خو چې افغانستان یو ملي لوبډله لري ولې نه خبره خبرې دومره خو به دې اورېدلي چې راشد خان یو لوبغاړی دی ولې نه بالکل بالکل د افغانستان یو هغه ده ستوری دی ډېره مننه کور دې ودان دا راته وایه چې اوس دلته شی کول ته ناست دغلته اوس راغلم مونځ مې وکړو اودس مې وکړو دلته کېناستم او دعا دې وکړه که نه دعا مې ولې ونه کوله چا ته یې دعا وکړه اول ځان ته بیا غونډه نړۍ ته ټول مسلمانان مسلمانانو کې یو زم راځم د خیره سره جمله غونډ مسلمانان یادېږي پکې بالکل خدای دې سلامت لره ډېره مننه چې راسره وغږېدلې خیر خوشحاله اوسئ کور مدام زنده باد په روسیې کې څه پیغام لري درنو هېوادوالو بس
دغه کې داسې پیغام لرو چې افغانستان د آینده وګړو ته باید مکتبونه او دیني سبقونه دغه پکې باید جدیت ډېره مننه کور دې ودان. درنو ملګرو د مطلب دا و چې راځئ خپل هېواد که غواړئ چې ترقي وکړي او ښه لاره دا ده چې موږ تاسې تعلیم وکړو. راسره پاتې شئ، دا کورونه لا هم جریان لري. سلامونه ستړي مو شئ درنو لیدونکو، بیا هم په خیر راغلی. ستړي مو شئ. دغه قاري صاحب مې تر څنګ ولاړ دی، له ده سره غږیږو. سلام ستړی مو شئ، په خیر راغلی. خیر اوسې، ښه ورونه جوړې. ډېره مننه. نوم مبارک دی؟ نوم مې راحت الله بیان دی. راحت الله بیان. او ښایسته بیانونه به هم کې نو همداسې ښکاري، هو کم کم هو تکړه یې. ښه یې ګزاره کوو. دا راته وایي چې په ژوند کې هغه اوږد بیان چې تا کړی څو دقیقې به دې کړی؟ یاره دغسې بیانونه خو نشته، خو مکتب کې هم که داسې یو پاڼه دوه پاڼه درس یلی نور څه نشته. هم هغسې بیانونه دې نه دي کړي؟ داسې بیانونه نه دي سوي. ښه ښه ډېره مننه. ستړی مه شې شامودینه. جوړې خیر ښه یې طبیعت دې ښه ده. عجبه خلک دي. دومره خو پوهېږي چې هلته کیمره لګېدلې ده. تاسو ګپ لګوه، زه هم راغلم. موږ به ماما سره ګپ لګوو. ماما سره ګپ لګې؟ دوی کې د کوم ماما دی؟ دا دی ماما دی که دا؟ تاسو دواړه ماماګانې یاستئ. ماماګان یاستئ؟ آفرین. دا د کابل دی او زه د ننګرهار او د لغمان د هغه سمت یم. تاسو کوم ځای یاستئ؟ موږ د همدغه ساحې. همدې ساحې. تاسو ولور اخلئ یا؟ ولې نه، ښه ډېر. ولور ما اخلئ، ګناه ده. داسې ډېر اخلي. ګناه ده ماما، ګناه ده که نه؟ ګناه لري که ګوره ښه دی هم پوهېږي وراچې موږ هسې پرې د لیوني ګمان کول. چلې ونه ده واده نه ده کړی که نه، زه ولوره ما پسې زیاتې ما نه خپل غموړی. هغه څنګه وایي گاو گوسفند به پای خود است. هر سړی د خپل غم کوي. او قاري صاحب دا راته وایي چې تعلیم دې کړی؟ هو. څومره؟ یاره لکه چې 12 پاسې. لکه چې 12 پاسې؟ یعنې شک پکې دی؟ شک هم نشته، تر اوسه اسناد لاس ته نه دي راوړي. ښه، یعنې لکه چې 12 پاسې څنګه اشاره دې وکړه؟ چې را روان دي که مالګړ شوی همدې په خاطر. هله مالګړ شوی دی، هغه لرې کړي راغلی. ورس هله چې ټول فصل یې وخوړه ګوره، او غویی دی غویی دی که نه سمندر دی؟ غویی ده، دا ملۍ دي پکې ګډ ده، نو ملۍ خوري نو. بال ده که ولې وبال ده؟ بال ده ویې خوري، ښه ده موړ به سي. دعا به درته وکړي. څوک دعا کوي؟ هغه غوا. خو ملۍ خوري، څنګه دعا کوي موږ ته؟ خیر ده که نه. تاسو ډوډۍ خورئ ولې؟ موږ خو یې خورو، نو موږ ته خو ډوډۍ. موږ انسانان یو. هغوی خو ځان ته واښه دي، باید واښه وخوري. څنګه ملۍ خوري؟ ملۍ خو باید څه وخوري؟ خدای پیدا کړی که هغه هم انسان دی. غوا ده غوا. یې ده که نه؟ چارپای ده. یې ده مړ کېږي خو که نه؟ هو. یعنې مړ کېږي خو صحیح ده که نه؟ انسان یعنې داسې وایه د الله مخلوق دی ورته. هو هماغه دغه ده دغه ده. او قاري صاحب کومه لوبه د ډېره خوښېږي چې خپل یې وکړي؟ یاره خپله هم کرکټ لږ کم کوو، ډېر زیات هم نه. بالر کې بیټسمین؟ یاره بال کې لږ ښه یم. بال کې لږ ښه یې؟ ډېر. ښه فاسټ بالینګ که سپین؟ یاره پاس سپین. فاسټ یې؟ ښه سپیډ به دې څونه یي؟ یو اتیاو کې به یي. اتیاو کې؟ 180. 180 ځکه اتیا خو وای کم نه ده. شعیب اختر هسې ریکارډ جوړ کړی چې 100 کې سپیډ یې 101.3 دی لکه چې داسې دا چې دا په دې بال باندې سي با سپیډ ډېر لګېږي. دا خو هډ بال نه ده که نه، دا ټینس ده. ښه 100 روپۍ ولور اخلئ تاسې؟ څه یې کوې ته؟ هسې پوښتنه وکړم. چټي غږېږي. پوښتنه ښه شوې که نه؟ پوښتنه نه پوښتنه ښه شي. ګوره دا هم ښه شی دی، هلته کیمره لګېدلې ده. ته داسې کار وکړه، ته موږ پرېږدي یو دوه خبرې کړو. ښه دا ولور څومره اخلئ؟ ښه یو خبره تا سره کومه صحیح دی؟ بیا ځي ټوکه کوی شي؟ ټوکه؟ ها ټوکه خو مې نه ده زده. ښه یو ټپه ووایه یا قربان کوی شي هغه چې اواز کوي، هسې یو ټپه وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. الله قربان. ډېر نه بس اوس ټپه ووایه. سترګې دې وې وتلې نوې کده توی اوس په مالت دې لویه دوله دې لیده. ولې؟ نیل ده مګر عاشقۍ وخت ور یاد شو. ښه ډېره مننه کور دې ودان چې خبرې دې راسره وکړلې. ولور 100 روپۍ اخلئ؟ داسې لاړ شه، ته داسې لاړ شه. ولور پوښتنه به ته دغلته ودرېږه، دغلته صحیح دی. زه ورسره خبرې کوم. قاري صاحب تا ویل چې بالر یم، نو ما به آوټ کړی شي؟ یاره شک ده نو
شک دی کنه معلومات نه کیږي سړی زه ورته مخ ته ودرېږم بیخي کیچم نو در کوم او وکټ هم درته نه پرېږدم څنګه مې وکړې حتما درنه وکټ ولو ولې یا وکټ یا کیچ درنه بس ډېره مننه کور دې ودان چې راسره وي پروسې کې څه پیغام لري درنو هېوادوالو ته را پیغام هم دا دی چې درسونه وایستې علم وکړئ ځکه له دې خارج نه چې نه جوړېږي چې خارج ته تاسو تګ کوئ ځکه دا اوس وخت کې ایران کې زښته زیات افغانان شهادت ورسېدل نو تاسو باید علم وکړئ بالکل ډېره زیاته مننه درنو ملګرو هر یو ځوان سره چې غږیږو همدغه یو پیغام لري چې علم وکړئ او د علم په بنیاد باندې تاسو خپل هېواد ته خدمت وکړئ تر څو خپل هېواد مو جوړ شي او د بل هېواد له احتیاجۍ خلاص شو راسره پاتې شئ دا برنامه دا هم په همدغه سروبي کې جریان درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی هغه د کابل او د جلال آباد لاره ده او دا ډنډ چې دا د سروبي بند ورته ویل کېږي او دا کښتۍ چې د دغه ځوان ده او دغه ځوان د هغه اړخ نه دې اړخ ته راواړولو 1 روپۍ مو وانه غستله دا خبره ځکه کوم چې دې خوا نه ځو بیا رانه وانه کړي ستړی مو شئ په خیر راغلی ډېره مننه نوم مبارک امیر محمد او تخلص امیر محمد صاحبزاده څومره ښایسته میچ یې ورسره خوړلی دی صاحبزاده خاص یې خوږ نوم دی او بیا ته هم ماته خوږ ښکاري که چې پیسې دې رانه وانخېستې کښتۍ څنګه ده کښتۍ کومه روپۍ راوړې دي که نه مو د پکې فریز یو راځي که نه داسې سره شوي دي چې یو څوک راغلی وي یا د هوا د وجې نه یا د بل څه مشکلاتو له وجې نه دلته ته راغلی اوسي دلته خلک راغلي اوسي او بیا د ناوختي ني همدلته تا سره شپه کړي داسې وخت راغلی تا بیا ورته ځای برابر کړی ته څنګه دی ګزاره کوي غم د خپل قومکان کېدای شي مالې چې هوا خرابه شي زه هم داسې لنډ واوړمه یو شپه سروبي کې وکړو د سلامت لره ځوانه بخیر راغلی ستړی مه شي څنګه یې دا کښتۍ کې چکر راکوې ماما ما ته چکر راکړه اول وار مې د چکر پکې وخمه ویې مې نه چې درنه واده مې نه کړی ګوره دومره غټ ارمان مې په زړه پاتې شي او مړ بسمه نه وایي چېرته به دې یوسي ډوب کوي که نه صحیح ده موږ ته چکر پکې راکړه او لاړ به شو راځئ راځئ چې ځو عزیز خانه ته راځه صبر 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 یو د کښتۍ نه سخت زړه جوړ شو درنو ملګرو دغه د کښتۍ نه زما مخکې نه داسې یېره ډېره کېږي او دا یې بیلچې دي ښه دي لاندې که ایسته شه شامونونه ته هم زما خواته راغلي د خره په څار دا بیلچې دي دا چېرته پکارېږي ته راځه نور مو اورو دلته راځه نه ځم ولې هلته غورځېږي سړی زه تا سره کښېنم چې غورځېږم ولې ماما هله وګرځه ماما وګرځه څه شی دي پاڅېږه هېڅ خبره نشته دی راپاڅېږه نه نه غورځېږي راپاڅېږه چه شکل؟ نه غورځېږي خو نه راوالی شي سره ووینولو شیشه نشته دی یېرېږه مه ماما یالا توبه سترګې بندې کړي دي سترګې کلاو کړ ورته کلاوې یالا توبه ماما تاسو خو کابل لیدلی سوپ هم خوړلی ما یو جمله نه لیدلی اوبه مې ډوب لګي یالا توبه یالا توبه نه دې غورځوي دلته کښېنم او خواته ما وړه دې خواته کښېنه ما هم د پلار ما متاوانه دغه ته کښېنه کړې سترګې خلاصې کړه وګوره کوم ځای کې اوبو منځ کې غلی شه هېڅ شی هم نه کېږي زر مې واړه خیر ده هېڅ هم در باندې کېږي غلی کښېنه ماما درنه وینې سترګې خلاصې کړه ته چې وګوره هغه خر درته ښکاري نه
ته وګوره خلاص کړه سترګې لاندې مه ګوره هغه پاس ګوره تا بند کړی څه شی خیر دی تېرېدلی ده که نه دې سره څنګه وکړو مشکل خو به نه کړي نه خبرې کوو که چې ډاډه شي سړی هېڅ مشکل نشته کښېنه بچکې مه ورکوه که نه پښې څنګه ډېر خوځې کړي دا ټول همدا یې خوځې ښه لاندې کېنه لاندې کېنه چې ولې لاندې کېنه سترګې لکه څه خبره نشته سترګې دی لکه زه سترګې دی لکه علیګه خلاص کړه وجاړه زه سوچ کې سترګې پټوم سوچ کې زه سوچ کوم چې واده وي سوچ کې واده وکړم که اوبه دې ویمځي بیا پروا نه کوي څه ویله سوچ کوي واده لپاره نه وایي واده کې نه په سوچ کې واده درنو لیدونکو زه به دا میاخیل کنټرول کړم مه جاړه بس ورسېدلو تاسې دا برنامه ګورئ همدلته مه جاړه نو درنو لیدونکو موږ به دغه میاخیل کنټرول کړو تاسې راسره پاتې شئ